چې دا مونځ زموږ عام مسلمانان کوي او دا زموږ د اسلام یو اهم فریضه ده. خو دې کې ډېر مسلمانان څه کمی زیاتی کوي، څوک یو شان مونځ کوي، څوک بل شان مونځ کوي، څوک یې زر کوي. د دې متعلق چې مونږ د مونځ متعلق دا کمې خطاګانې دي داسې مختصرا مونږ ته هغه بیان کړی شي. دا کوم سوال چې شیخ سلطان زیب صاحب وکړو، زه به دې جواب وکړم مختصر. اوله خبره خو دا دی چې مونځ د اسلام یو عظیم رکن دی او د توحید نه بعد د دویم نمبر رکن دی، او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره کړې ده چې د کفر او د شرک او د اسلام په منځ کې هم دغه مونځ دی چې دا مونځ دې ته لرې کړو، دا سړی هم دغه کفر او شرک ته واوړېدو. بل دا مونځ دومره اوچت عبادت دی چې دا الله سبحانه وتعالی فرض کړی دی په دې امت باندې په هغه وخت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم په اسمانونو کې. دا یو عبادت دی چې الله سبحانه وتعالی هلته فرض کړی، دا هم د دې شرف دی. بل شرف یې دا دی چې دې 15 مونځونه او ثواب یې د 50 میلاوي. او دا مونځ لکه زمونږ د بعض عوام چې په دې مانځه کې خطا کېږي او د غلطیانې ډېرې کوي، دوی په دې خبره نه دي رسېدلي چې دا مونځ ولې الله په موږ باندې فرض کړی. یعنې دا بعض خلک دا مونځ هسې یو قرض ګڼي چې یو بوج دی راشي ختمول غواړي، ځکه پکې خوند هم نه وي. یو عبادت یو عادت چې کله د عبادت نه عادت جوړ کړو بیا خوند نه کوي، او چې عبادت ته عبادت ګڼو بیا به خوند کوي. الله سبحانه وتعالی چې دا مونځ په موږ فرض کړی دې کې دنیا حکمتونه دي چې علماو پې مستقل کتابونه لیکلي دي، هغه تفصیل له خو څوک نشي تللی، خو یو حکمت پای کې دا دی چې د الله او د بنده په منځ کې رابطه جوړه شي. 15 وخته چې دا سړی جومات ته ځي او د الله سره رابطه جوړوي، نو د ده په ذهن کې همیشه هغه د دین په باره کې خبره ده، د الله په باره کې خبره ده، د نه دا خبره خوا دې خوا کېږي نه. دا زموږ د کوم وروڼه چې منزل لاړ شي او پای کې غلطیانې ډېرې کوي، نو اول خو هغو ته دا وایم چې دا یې ساتئ چې دا مونځ دې دپاره دی چې زموږ رابطه جوړه شي د رب العالمین سره. ابتدایي غلطي شیخ صاحب چې ما کومه لیدلې ده هغه زموږ په دې عوامو کې ډېره ده. د ټولو نه اول غټه غلطي هغه دا ده چې مانځله ځي منډې وایي، مانځله ځي منډې وایي. حالانکې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا خبره کړې ده چې کله تاسو مانځله راځئ نو په سکینت او په وقار سره راځئ، منډې مه وایئ، ښه په ارام راځئ. ورکه چېرته موږ ته وویلی شي چې د پلاني وزیر اعظم سره ملاقات ته او صدر سره او باچا صاحب سره او پلاني سره ملاقات، موږ به چېرته د هغه د ایزي ته داسې په منډو لاړ شو؟ هېڅ څوک هم دا په منډو نه ځي. او که چېرته چا منډې وایي دا بل به ورته ووایي چې بېادبه دومره غټ سړي خواله ته ځي ته منډې وایي. نو چې د الله سبحانه وتعالی خواله یو سړی راځي او هغه په دې طریقه باندې راځي، نو دا مناسب طریقه ده. منزله چې راځي ښه په ارام په سکینت او په وقار سره. دومره اجازت شریعت ورکړې ده، علماو دا خبره بیان کړې ده چې ته جومات ته راننوځې او امام په رکوع کې نو ګامونه لږ زر زر اخیستی شي. منډه وال جدا دي ګوره، خو یو ګامونه زر زر اخیستی دي. نو که د دې دپاره ګامونه زر زر اخلي چې د رکوع کې شامل شم، دغه قدر جایز دی، ورې نه زیات نه. او دا غلطي ما په د خپلو پښتنو وروڼو کې چې دی لیدلې ده چې دوی جومات ته کله راځي نو رامنډه وایي. او په دې باندې بل پکې دام دی چې دا کم خلک چې بهر نه تعیني هغوی باندې هم غلط تاثر پرېوځي. د هغې نه بعد بیا راځو دویمې غلطۍ له چې هغه زموږ په دې عوامو کې به میلاویږي تاسو ته. هغه دا دی چې د مانځه کې چې کله ودرېږي نو ده ته دا پته نشتی چې دا تکبیر تحریمه چې ما وکړه دا په اوله کې چې الله اکبر وایي، زموږ د خلکو ته نیت تړل وایي، وایي نیت یې وتړو، نیت یې وتړو یعنې الله اکبر یې ووایي. او دا د فایدې لپاره ذکر کړو چې دغه نیت نشتی په شریعت کې دا په خوله باندې چې نیت وایي، نیت د زړه ارادې ته وایي. نو یو غلطي خو دا دی چې دا په خوله باندې نیت کول چې نیت مې کړی زړه د اخلاص او 2 رکعاته مو 4 رکعاته دا په شریعت کې نشته. خو دې ځای کې دې خبرې ته وګورئ کله چې موږ الله اکبر ووایو او د هغې سره دا لاسونه اوچت کړو د غوږونو پورې، دا لاسونه موږ ولې اوچتوو؟ په دې باندې ډېر خلک نه دي پوه. او که په دې موږ پوه شو زموږ مونځونه به بالکل برابر شي. په دې کې ډېر حکمتونه علماو ذکر کړي. یو حکمت دا دی د داسې ووایي الله اکبر، یعنې د دنیا ما شاته غذار کړه، څه چې دي هغه شاته پاتې شوي دي. اوس به په دې مانځه کې د دنیا سوچ نه وي، په دې مانځه کې به بهر څه سوچ نه وي، دې مانځه کې به صرف سوچ رب العالمین طرف ته ان تعبد الله کانک تراه، د الله دې چې بندګي کول لکه چې ته یې. نو په دې باندې ډېر خلک نه دي پوه چې دا موږ ولې د تکبیر تحریمي سره د لاسونه موږ اوچت کړو، فرېدې نه مو وکړو.
نو زه دې وروڼو او خویندو ټولو ته دا وایم موږ چې کله په اوله کې ودرېږو الله اکبر وایو نو دنیا موږ شاته غوزار کړه. بیا غټه غلطي زموږ په دې خلکو کې هغه ما ډېره لیدلې هغه دا ده چې اطمینان په مانځه کې نشته. حالانکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع نشته، اطمینان نشته. رکوع له به راتلی نه وي بیا به سر راوچت کړي، بیا به ودرېدلی به نه وي سجدې له به لاړ شي، د سجدې نه به راوچت شوی نه وي بیا به بله سجده ولګي، بیا به راپاڅېدلی نه وي بل رکعت به پوره به ولاړ نه وي او بیا به کته ځي. دا قسمه مونځ رسول الله وسلم په حدیث کې ویلي دي وایي دا مونځ خیري کوي د انسان ته. او بعض کسان به وایي مانځه له لاړ شي رسول الله وایي د مانځه نیمه حصه ثواب به درته میلاو شي، نو بعضو ته درېیمه حصه میلاو شي او بعضو ته څلورمه، نو بعضو ته پنځمه، بعضو ته شپږمه، بعضو ته اتمه، بعضو ته لسمه حصه میلاو شي او د بعضو ته هغه لسمه حصه میلاو نه شي والعیاذ بالله. هسې ځان ستړی کول دی. دا ټونګې وهل د الله سبحانه وتعالی نه قبلوي. او ځکه یو حدیث کې دا راځي چې کله بنده په منځه باندې ودرېږي نو الله سبحانه وتعالی ملایکو ته وایي هغه پرده اوچته کوي کومه چې زما او د ده په منځ کې ده، زما او د ده په منځ کې چې کومه پرده ده هغه اوچته کوي. یعنې د الله سره دا رابطه ده، دا خبرې د الله سره دي. ځکه به د نیکانو خلکو د مانځه نه ډېر خوند اخیستو. نو زموږ په دې مانځه کې هغه خشوع نشته، اطمینان نشته. او د هغې یوه وجه چې ما ته کومه ښکاري بیا به انشاءالله تاسو خبره وکړئ، یو وجه هغه ما ته دا ښکاري چې زموږ خلک د قرآن په معنی نه پوهېږي، ترجمه ورته نه ده معلومه. که تاسو خیال کړئ د عرب خلک چې کله قرآن اوري او امام داسې د عذاب آیتونه وایي یا د جنت آیتونه وایي په ژړا شي ورسره. دی په هغه ټیم کې د دې امام سره او د امام د تلاوت سره ژوند تېروي. او زموږ دا چې کوم ولاړ دی نو امام چې تلاوت اوږد کړي چې د جومات نه دی بهر ته وځي بابسې خبرې شروع کړي، وایي نن یې مونځ اوږد کړو داسې طریقه شوه. ده ته د دې تنګېږي ولې ځکه چې دی په دې خبرو نه پوهېږي. اوس ما کېنوه د یو سړي سره چې مثال کې د هغه ژبه کیرله ده، کیرله ژبه یا یو چاینیز سره مې کېنوه یا د کورین سره مې کېنوه چې 2 منټه خبرې وکړي زما په سر به درړی شي. نو بیا به زه یم دا د څه قصه شروع کړې زه به دې تنګېږم. دغه شان هغه سړی په مانځه کې تنګېږي څوک چې د مانځه په ترجمه باندې نه پوهېږي. زما دې ټولو وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی چې د مانځه نه ترجمه یې زده کوي. سره پوره قرآن ترجمه خو نه ده. د افسوس خبره دا ده، د افسوس خبره چې یو سړي ته د سورة الفاتحه ترجمه نه ده یاده، یو سړي ته د مانځه ترجمه نه ده یاده. او نن سبا خو دې فیسبوک او دې یوټیوب هېڅ شی پرې نه خو. او تاسو به هغه ویډیو لیدلي د دې بوډاګانو نه تپوسونه کوي، کله نه کله ویډیو کړي د یو بوډا نه یې دا تپوس کړی چې اتحیات واورو هغه له اتحیات نه ورځي. کله تاسو ویډیو لیدلي د اتحیات نه ورځي او دا سړی حیران شي چې د دومره عمر چې د مونځونه کړي د څه ویلي دي. نو کوشش پکار دی موږ له چې دا مونځ په هغه طریقه وکړو په کومه طریقه چې رسول صلی الله علیه وسلم کړه. حدیث کې دا راځي صلو کما رأیتمونی اصلي. داسې مونځو کې لکه څنګه چې تاسو زه لیدلی یم. د رسول صلی الله خواته راغلي صحابه کرام ځوانان یو څو ورځې تېرې کړې، رسول صلی الله بیا وایي تاسو ځوانان یې ځئ واپس ځئ کور ته به م زړه شوی. خو دا یاد ساتئ ګورئ مونځ به داسې کوئ لکه څنګه چې زه کوم. دا خطاب زنانو ته مو او سړو ته مو. نو مونځونه خپل برابر کړئ، علماو پسې خواته لاړ شئ، د علماو سره کښېنئ او هغو ته دا ووایئ وایي موږ ته د رسول صلی الله علیه وسلم مونځ وښیي هغه څنګه مونځ کړی و. دا به تاسو ته مونځ وښیي، علماو سره رابطې وکړئ، ترجمه د مانځه یې زده کړئ. کم سے کم چې د مانځه ترجمه خو موږ ته یاد دی که نه. موږ څه وایو؟ سبحان رب العظیم څه مطلب دی؟ سبحان رب الاعلی څه مطلب دی؟ دا دعاګانې یادې کوي، اوږدې اوږدې ښکلې ښکلې دعاګانې یادې کوي، مونځ کې به م خوند راشي. دا بعض غلطیانې وي شیخ صاحب چې کمې داسې غټې وي، اگر که سړی په غلطیانو کې داسې ورشي نو غلطیانې داسې ډېرې دي چې د عوام پکې واقع کېږي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې په داسې طریقه باندې بندګي وکړو کومه طریقه باندې چې موږ ته رسول صلی الله علیه وسلم ښودنه کړې ده. الله سبحانه وتعالی دې زموږ په دې عوام کې دیني جذبه پیدا کړي او الله